أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او همدا شان حرامي شوي دي میړو شزي پرته له هغو مینځو چې تاسو یې مالکان شوي یاست. دا پر تاسې لیکلې الهي فریضه ده او له دې پرته نورې ښځې درته روا شوي دي چې د خپلو مالو په لګولو سره یې نکاح کول غواړئ په داسې حال کې چې ځان ساتونکي یاست نه زنا کوونکي. نو چې په دې مال سره له هغوی نه ګټه اخیستل وغواړئ بیا یې نو هماغه فریضه مهرونه ورکړئ او که له مهر ټاکلو وروسته په څه بخښلو سره راضي شوئ نو څه ګناه در باندې نشته. بېشکه الله ښه پوه د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او تاسو نه چې څوک د شتمنۍ له پلوه ونه شي کړای چې اصلي مؤمنې ښځې په نکاح کړي نو بیا دې ستاسو له مؤمنو وینځو نه چې تاسو یې مالکان یاست څوک په نکاح کړي او الله ستاسو په ایمان ښه پوه دی. تاسو یو له بله یاست نو د خپلو خاوندانو په اجازه یې په نکاح کړئ او په ښه توګه یې مهرونه ورکړئ. په نکاح سره پاکې ساتل شوي نه زنا کوونکي او نه پټ یار نیونکي. نو کله چې میړوشې شوې بیا یې که ناوړه کار وکړ نو پر دوی به د آزادو میرمنو نیمایي سزا وي. دا مو د هغه چا لپاره ده چې له ضرره یعنې زنا ویریږي او که صبر وکړئ نو درته غوره ده او الله بخښونکی ډیر مهربان دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي چې احکام درته بیان کړي او د هغو نیکو خلکو طریقو ته مو برابر کړي چې له تاسو مخکې تیر شوي وو او په رحمت سره در وګرځي او الله ډیر پوه د حکمت څښتن دی. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. او الله غواړي چې په رحمت سره در باندې راوګرځي او هغه کسان چې په خپلو نفسي غوښتنو پسې ځي غواړي چې تاسو ډیر زیات کاږه شئ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله غواړي چې له تاسو نه بندیزونه سپک کړي او انسان خو پیدا شوی دی کمزوری. يا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اے مؤمنانو، مالونه مخپلو کې په ناروا مخورئ، خدا چې ستاسو د خوښې کومه سودا وي هغه درته روا ده، او خپل ځانونه مه وژنئ، یعنی ناحقه څوک مه وژنئ یا حرام مخورئ، بېشکه الله خو پر تاسو ډېر مهربان دی. او څوک چې په تیری او ظلم سره دا کار کوي ژر به یې اور ته ننباسو، او دا خو الله ته آسانه ده. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسو له هغو لویو ګناهونو چې ترې منع شوي یاست ډډه وکړئ، نو موږ به مو واړه ګناهونه ورژوو او د ننوتلو پتمن ځای ته به مو داخل کړو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او د هغه شي ارمانونه یا هیلې مه کوئ چې الله پرې ستاسو ځینې پر ځینو نورو لوړ کړي دي. سړیو ته د خپل عمل سره سمه برخه ده او ښځو ته د خپل عمل سره سمه برخه ده، او الله نه د هغه لورینه وغواړئ، یقینا الله په هر څه ښه پوه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او هر چاته مو د هغه څه لپاره وارثان ټاکلي چې مور و پلار او خپلوان یې پرېږدي، او هغوی ته یې هم خپله برخه ورکړئ چې لوړي یعنی قسمونه مو ورسره کړي، بېشکه الله پر هر څه شاهد دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سړی پر ښځو سمبالونکي ټاکل شوي دي. د هغه فضیلت له امله هم چې الله ځینو ته پر ځینو ورکړی، او په هغه لګښت هم چې سړی له خپلو مالونو کوي، نو ښې ښځې تابعدارې وي او د میړه په غیاب کې د هغه څه یعنی خاوند د حقوقو ساتونکي وي چې الله خوندي کړي. او هغه ښځې چې تاسو یې له ناړامۍ ویریږئ نو لومړی نصیحت ورته وکړئ، که سمې نه شوې بیا په بستره کې ترې بیل شئ، او که په دې هم اصلاح نه شوې نو ویې وهئ. بیا یې که ستاسو منله نو چټي پلمې مه ورته لټوئ، بېشکه الله پر ټولو اوچت ډېر لوی ذات دی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.
او که تاسو د هغو دواړو یعنی ښځې او خاوند خپل منځي شخړې نه ویرېدلی نو یو دریم د ده یعنی خاوند له کورنۍ او یو د هغې یعنی ښځې له کورنۍ ورولېږئ نو که دواړو یعنی میړه او ښځې سوله غوښته الله به یې ترمنځ جوړه راولي یقینا الله ډیر پوه ښه خبردار دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا او یوازې الله ولمانځئ او هیڅ شی مه ورسره شریکوئ مور و پلار سره ښېګڼه کوئ او خپلوانو سره یتیمانو سره مسکینانو خپلوان ګاونډي پردي ګاونډي د څنګ ملګري مسافر او له هغو سره چې ستاسو په واک کې وي بېشکه الله هغه څوک نه خوښوي چې کبرجن ځان ستایونکی وي هغوی چې هم په خپله بخیلي کوي او هم نورو خلکو ته د شمتیا سپارښت کوي او هغه څه پټوي چې الله له خپله فضله ورکړي او موږ داسې ناشکرو ته سپکوونکی عذاب چمتو کړی والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او بل هغوی چې خپل مالونه خلکو ته ځان ښودنې لپاره لګوي او په الله او آخرت ورځ ایمان نه لري او د چا چې شیطان ملګری شي نو ډیر بد ملګری دی وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما او په دوی به څه شوي وو که پر الله او آخرت ورځې ایمان راوړی او له هغې روزي نه چې الله ورکړي څه یې الله لپاره لګولي وای او الله خو د دوی پر حال ښه پوه دی إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما بېشکه الله ذرې هومره ظلم هم نه کوي او که هغه ښېګڼه وي نو دوه برابره یې کوي او له خپله لوري لاستر اجر هم ورکوي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا نو ای رسوله دا خلک دی فکر وکړي چې هغه وخت به یې څه حال وي کله چې له هر امت نه څوک شاهد راولو او تا پر همدوی شاهد راولو چا چې کفر او دی رسول نه سرغړاوی کړی په هغه ورځ به دا خوښوي چې ارمان ځمکه پرې هواره شوې وای او الله نه به هیڅ خبره نشي پټولای يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے مؤمنانو، په داسې حال کې لمانځه ته مه نږدې کیږئ چې تاسو نیشه یا مست وئ، تر هغه پورې چې په هغه څه پوه شئ چې تاسو یې وایئ، او په جنابت کې هم تر هغو لمونځ مه کوئ چې لوی اودس وکړئ، خو دا چې لاروي یاست او اوبه درته پیدا نشي نو په تیمم لمونځ کولی شئ، او که تاسو ناروغ وئ یا په مسافرۍ کې یا کوم یو له متیازو راغلی یا مو ښځو سره نږدېوالی وکړ خو اوبه مو ونه موندې نو د پاکې خاورې تیمم وکړئ او له همدې خاورې پر خپلو مخونو او لاسونو مسح وکړئ، بېشکه الله عفو کوونکی ډېر بخښونکی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. آیا هغو ته د پام نه دی کړی چې د کتاب یو څه ورکړی شوي څنګه بېلارېتوب پیري او غواړي چې تاسو هم سمه لار ورکه کړئ، او الله ستاسو پر دشمنانو ښه پوه دی او ستاسې د ملګرتوب او مرستیالۍ لپاره هم الله کافي دی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ځینې له یهودو د تورات ټکي له خپلو ځایونو اړوي او وایي اورېدلي مو دي خو منلي نه، او واوره نه اورول شوې، او راعینا ټکی وایي د ژبو تاوولو او پر دین بدویلو سره، خو که دوی ویلي وای اورېدلي او منلي مو دي واوره او پر موږ نظر کوه نو دا به ورته غوره او ډیره سمه وه، خو الله د کفر له امله دوی رټلي دي نو ځکه ایمان نه راوړي مګر ډیر لږ کسان. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ای هغو چاته چې کتاب ورکړی شوی پر هغه څه یعنی قرآن ایمان راوړئ چې موږ نازل کړی او تاسو سره د موجود کتاب رښتیا ګڼونکی هم دی، له هغه ړومبی چې د ځینو خلکو مخونه ور ویجاړ کړو او څټ ته یې واړو، یا یې داسې ورټو لکه د خالي ورځې خلک مو چې ورټل، او پام چې د الله امر پوره کیدونکی دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. یقینا الله دا خبره نه بخشي چې هغه سره څوک شریک کړل شي، او له دې پرته نور ګناهونه چاته چې وغواړي بخشي، او څوک چې الله سره شرک کوي نو بېشکه چې هغه لوی دروغ پورې کړل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. آیا هغو ته دې نه دي کتلي چې د خپلو ځانو پاکي ستایي؟ نه، بلکې الله چې چاته وغواړي پاکوي یې او د یوه تار په اندازه به هم ظلم پرې ونه شي. وګوره دوی په الله پورې څنګه دروغ تړي او همدا خبرې د ښکاره ګناه لپاره بس دي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آیا هغو ته دې نه دي کتلي چې له کتابه یعنی تورات یو څه برخه ورکړی شوې ده، څنګه په پوچو بې حقیقته انګیرنو یعنی سحر، شرک یا بوتانو او شیطان باور کوي، او کافرانو یعنی بت پرستانو په باب وایي چې دوی تر مؤمنانو ډیر په سمه لار دي. دوی هماغه خلک دي چې الله له خپل رحمته رټلي دي، او هغه چې الله رټلي نو څوک ملاتړی به یې ونه مومي. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آیا د کائناتو په واکمنۍ کې د دوی کومه برخه ده؟ که داسې وای نو بیا خو به دوی خلکو ته د کجوري د زړي د چاود هومره شی هم نه ورکړی، او که نه خلکو سره په هغه څه حسد کوي چې الله ولې له خپله فضله څه ورکړي دي. نو موږ خو د ابراهیم کورنۍ ته کتاب او حکمت ورکړی او لا دا چې لویه پاچاهي مو ورکړې وه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نو له هغوی یعنی یهودو نه ځینو ایمان پرې راوړ او ځینو ډډه ترې وکړه، او هماغه لمبور جهنم د دې کافرانو لپاره بس دی. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بېشکه هغوی چې کافر شوي دي ژر به یې اور ته ننباسو، هر کله چې پوستکي یې پاخه شي نور پوستکي به ور بدل کړو تر څو ډېر عذاب وڅکي. بېشکه الله برلاسی د حکمت څښتن دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او بل طرف ته چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي ژر به یې هغو جنتو ته ورننه باسو چې ترې لاندې ویالې بهیږي تلپاتې په هغه کې تر ابده. په هغه کې به دوی لره پاکیزه جوړي وي او ګڼ ګور سیوري ته به یې ننه باسو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اے مؤمنانو، بېشکه الله تاسو ته امر کوي چې امانتونه د هغو حقدارانو ته وسپارئ
او چې کله مو د خلکو ترمنځ فیصله کوله نو چې په عدل سره فیصله کوئ. بېشکه الله چې تاسو ته د څه نصیحت کوي هغه غوره څیز دی. یقینا الله ښه اورېدونکی لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنانو د الله حکم ومنئ او د رسول ومنئ او د خپلو چارواکو، نو که په څه کې مو سره شخړه راغله نو الله او رسول ته یې ور وګرځوئ. که رښتیا تاسو په الله او آخرت ورځ ایمان لرئ دا غوره او په انجام کې تر ټولو ښه طریقه ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اے رسوله آیا هغه خلک دی نه دی لیدلی چې دعوه کوي پر هغه څه هم ایمان راوړی دی چې پر تا نازل شوي او پر هغه هم چې له تا مخکې نازل شوي، خو غواړي چې د پریکړې لپاره باطل ته ورشي. حال دا چې دوی ته امر شوی چې هغه دی نه مني او شیطان همدا غواړي چې بېلارې یې کړي له حقه لرې بېلاریتوب سره. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. او کله چې دوی ته وویل شي د الله را لېږلي خبرې ته راشئ او د رسول په لوري، نو دا منافقان به ویني چې له تا نه په کلکه ډډه کوي. نو بیا به حال څنګه وي چې په خپلو لاسو وړاندې لېږلي عمل په وجه یو مصیبت ورسیږي، بیا درته راشي په الله به قسمونه کوي چې موږ خو له ښېګڼې او جوړښت پرته بل څه نه غوښتل. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. دوی هغه خلک دي چې په زړو کې یې موجودو ټولو خبرو باندې الله ښه پوهیږي، نو څنګ ترې وکړه، نصیحت ورته وکړه او په اړه یې زړه پرېوتونکې خبره ورته وکړه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. او یو رسول مو هم له دې پرته بل څه لپاره نه دی لیږلی چې د الله په اجازه یې اطاعت وکړل شي، او که دوی هغه وخت درته راغلی وای چې پر ځانو یې ظلم کړی و، بیا یې خپله هم الله نه بخښنه غوښتې وای او رسول هم بخښنه ورته غوښتې وای، نو الله به یې خامخا ښه توبه منونکی ډېر مهربان موندلی و.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نو نه ای رسوله ستا پر رب قسم دا خلق تر هغه نشي مؤمنان کېدای چې خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه ټاکي، بیا ستا له پرېکړې په زړونو کې څه خفګان هم ونه مومي او په ښه ډول منلو ته غاړه کېږدي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. او که پر دوی مو دا فرض کړی وای چې ځانونه ووژنئ لکه پخوانیو باندې چې د توبې لپاره یو د بل وژل فرض شوي وو، یا مو له کورونو ووځئ، نو لکه مو پرته به یې چا داسې نه و کړي. خو که دوی هغه څه کړي وای چې نصیحت یې ورته کیږي، نو خامخا به ورته غوره او ډېره کلکه ډاډه یې نه وه. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. او بیا به مو حتما له خپله لوري ستر اجر ورکړی و او حتما به مو نیغه لار ورته ښولې وه. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. او څوک چې د الله او رسول خبره مني نو دوی به له هغو سره وي چې الله پرې لورینه کړي، له نبیانو، صدیقانو، شهیدانو او نیکانو سره، او دوی په ملګرتیا کې څومره ښه خلک دي. دا لورینه د الله لخوا ده او الله د خلکو په حالت ښه پوه کافي دی. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے مؤمنانو د دښمن د مقابلې پر وخت مو چمتوالی ونیسئ، بیا نو یا ټولی ټولی جهاد ته ووځئ یا ټول په ګډه ووځئ. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. او بېشکه په تاسو کې ځینې خامخا جهاد ته له تللو لټي کوي، نو که تاسو ته په جهاد کې څه مصیبت در ورسیږي بیا وایي رښتیا چې الله پر ما فضل وکړ چې هغو سره حاضر نه وم. خو که د الله له لورې کوم فضل یعنی فتح یا غنیمت در ورسیږي بیا نو لکه ستاسو او هغه ترمنځ چې هیڅ کومه دوستي نه وي، وای ارمان زه هم ورسره وای چې ښه لوی بری مې ګټلی وای. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نو هغه خلق دی الله په لار کې وجنګیږي چې دنیایي ژوند په آخرت پلوري، او څوک چې د الله په لار کې جنګیږي بیا ووژل شي یا بریالی شي نو ژر به لوی ثواب ورکړو.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. او اے مسلمانانو، پتاسو څه شوي چې د الله په لار کې او د هغو بېوزلو سړیو، ښځو او ماشومانو ژغورنې لپاره نه جنګیږئ چې وایي ای زموږ ربه، موږ له دې کلي وباسه چې خلک یې ظالمان دي، او له خپل لوري څوک پالونکی راته وټاکه او له خپلې خوا څوک مرستندوی راته وټاکه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. چا چې ایمان راوړی د الله په لار کې جنګیږي او څوک چې کافر شوي د شیطان په لار کې جنګیږي، نو ای مسلمانانو د شیطان ملګرو سره وجنګیږئ او په یاد ولرئ چې د شیطان تدبیر حتما کمزوری دی. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا هغو خلکو ته دې نه دي کتلي چې مکي ژوند کې ورته ویل کېدل لاسونه مو له جنګه ونیسئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ، خو کله چې جنګ ورباندې فرض شو نو دا د یوه ډلۍ له خلکو داسې ډاریږي لکه الله نه ویرېدل یا له هغه هم زیاته ویره، او ویل یې زموږ ربه ولې دې جګړه راباندې فرض کړه، ولې دې تر څه نږدې نیټې ونه ځنډولو. ورته ووایه دنیایي ګټه سامان ډیر لږ دی او آخرت هغه چاته غوره دی چې ځان یې وساتئ او ویښته غوندې ظلم به هم نه درسره کیږي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هر چیرې چې یاستئ یوه ورځ نه یوه ورځ به مو مرګ بیا مومي، که څه هم په کلکو پخو کلاو کې یاستئ. او که منافقانو ته څه ښېګڼه ورورسیږي وایي دا د الله له لورې وه، خو چې کړاو ورپېښ شي نو ای رسوله تا ته وایي دا ستا له لاسه ده. ورته ووایه دا ټول د الله له لورې دي. نو په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. خبره دا ده چې تا ته کومه ښېګڼه در ورسي هغه د الله له خوا ده، او که څه کړاو در پیښ شي نو ستا له خپله ځانه ده،
او ته مو خلکو ته یو استازی لیږلی او الله د شاهد په توګه بس دی. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. څوک چې د رسول حکم مني د الله حکم یې ومنئ او څوک چې مخ واړوي نو ای رسوله ته مو پر دوی څارونکی نه یې لیږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او دوی یعنی منافقان مخامخ وایي منل کوو خو کله چې له تانه ووځي نو د دوی یوه ډله په شپه کې د هغه څه پر خلاف مرکې کوي چې دلته یې وایي او الله یې دا د شپې مرکې لیکي نو څنګ ترې وکړه او پر الله بروسه کوه او الله کار جوړونکی بس دی. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نو آیا دوی قرآن کې فکر نه کوي چې ورته معلومه شي هغه د الله کتاب دی او که هغه د غیر الله لخوا وای نو خامخا به یې ډېره ګډوډي پکې موندلې وه. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. او کله چې دوی ته د ډاډ یا ویرې کوم خبر راشي نو له پلټنې پرته یې سملاسي خپور کړي خو که هغه رسول او خپلو چارواکو ته رسولی وای نو خامخا به یې هغه کسان ښه ورباندې پوهېدلي وو چې څه ترې را ایستلی شي. او مسلمانانو که پر تاسو د الله لورینه او پیرزوینه نه وای خامخا به مو له کمو پرته زیاتره په شیطان پسې شوي وو. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نو د الله په لار کې جنګیږه له ځانه پرته په بل چا نه یې نیولی خو مؤمنان جګړې ته هڅوه نږدې ده چې الله د کافرانو جګړه اسهاره کړي او د الله جګړه هم ډیره سخته ده او سزا یې هم ډیره شدیده ده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې ښه یعنی روا یا نیک سپارښت وکړي نو د هغه به پکې خاصه برخه وي او څوک چې بد سپارښت وکړي نو هغه لره به د ګناه یو پیټی پکې وي او الله پر هر څه څارونکی دی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. او کله چې تاسو ته د چا لخوا سلام وویل شو نو تر هغه لاشه سلام ورته ووایي یا هماغه ور وګرځوئ بېشکه الله په هر څه ښه حساب کوونکی دی. الله هماغه دی چې له هغه پرته بل وړ معبود نشته خامخا به مو د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې څه شک پکې نشته او تر الله زیاته رښتینې خبره به د چا وي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو بیا په تاسو څه سوي چې د منافقانو په حق له دوی ډلې سوی؟ حال دا چې الله دوی د خپلو عملونو له امله نسکور کړي دي. آیا غواړئ هغه په سمه لار کړئ چې الله بېلاري کړی؟ او الله چې څوک بېلاري کړي نو ته به کومه سمه لار ورته ونه مومې. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هغوی دا خوشوي چې که تاسو هم داسې کافران سئ لکه دوی چې کافران سوي نو بیا به سره برابر سئ. نو ای مسلمانانو تر هغه له دوی نه دوستان منیسئ چې د الله په لار کې یې هجرت نه وي کړی. نو کله هجرت نه مخ واړاو بیا یې راونیسئ او چیرې مو چې وموندل وژنئ یې او مه ترې څوک دوست نیسئ او نه کوم مرستندوی. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لهغو پرته چې له یو داسې قوم سره یو ځای کیږي چې ستاسو او هغوی ترمنځ د سولې تړون وي، یا هغه خلک چې تاسو ته په داسې حال کې راځي چې نورې زړونه بیزاره سوي چې له تاسو یا خپل قوم سره وجنګیږي، او که الله غوښتي وای نو حتما به دوی در باندې مسلط کړي وو او بیا به حتما در سره جنګېدل. نو که هغوی در نه ډډې ته سول او در سره ونه جنګېدل او سوله یې درته وړاندې کړه نو بیا الله تاسو ته پر دوی د برید کولو کومه لار نه ده پرېښې. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ژر به تاسو نور منافقان هم داسې بیا مومئ چې غواړي هم له تاسو او هم له خپله قومه بېغمه واوسي، خو کله چې د کوم فساد په لور وبلل سي نو بې ضرورته پکې پرېوځي. نو که دوی تاسو نه په څنګ نه سول، سوله یې در وړاندې نه کړه او له جګړې یې لاس ونه نیول نو بیا یې رانیسئ او چیرې یې چې مومئ وژنئ یې او پر همدې خلکو مو تاسو ته ښکاره اختیار درکړی دی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. او یو مؤمن ته نشای چې بل مؤمن ووژني مګر په خطای سره، او چا چې په خطا سره کوم مؤمن وواژه نو پر هغه د یو مؤمن مری آزادول او د وژل سوي کورنۍ ته یې د وینې بیه ورسپارل دي، مګر دا چې هغوی یې وبخشي. او که هغه یعنی وژل سوی کس مؤمن وي خو ستاسو له دشمن قوم وو نو بیا یوازې د یو مؤمن مری آزادول دي. او کله یو داسې قوم وو چې مسلمانان نه وي خو ستاسو او هغوی ترمنځ تړون وي نو ټبر ته یې د وینو سپارل سوې بیه او د یو مؤمن مری آزادول دي. خو که څوک یې نه مومي نو پر هغه پرله پسې 2 میاشتې روژه ده د الله له لوري د توبې قبلولو لپاره، او الله ډیر پوه حکمت لرونکی دی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. او څوک چې قصدن کوم مؤمن ووژني نو سزای جهنم دی، تلپاتې په هغه کې، او الله غضب پرې کړی، رټلی یې دی او ستر عذاب یې ورته چمتو کړی. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے مؤمنانو، کله چې د الله په لار کې غزا ته ولاړئ نو ښه څېړنه کوئ، او څوک چې تاسو ته سلام در واچوي نو سمدلاسه مه ورته وایاست چې ته مؤمن نه یې. تاسو د دنیا مال سامان لټوئ نو الله سره خو ډیر غنیمتونه دي، تاسو هم لومبئ دغه شان وئ، بیا الله ښېګڼه در سره وکړه نو ښه تحقیق کوئ، بېشکه الله مو په کړو وړو ښه خبر دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. د مؤمنانو بی عذر ناست کسان او د الله په لار کې په مالو او ځانو جهاد کوونکي سره برابر نه دي. په مال او ځان مجاهدینو ته الله پر دغو ناستو کسانو د خاصې درجې فضیلت ورکړی دی. که څه هم الله له هر یو سره د شی بدلی لوز کړی، خو مجاهدینو ته یې پر ناستو د لوی اجر فضیلت ورکړی دی چې د ده لخوا درجې بخښنه او لورینه ده، او الله ډیر بخښونکی ښه لورونکی دی. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بېشکه هغوی چې پر خپلو ځانو ظالمانو په همداسې حال کې ملایکې ساه اخلي ورته وایي په څه حال کې وایي؟ دوی به وایي موږ په ځمکه کې کمزوري کړل شوي وو. ورته وایي به آیا د الله ځمکه ارته نه وه چې هجرت مو پکې کړی وای؟ نو د دې خلکو استوګنځای جهنم دی او هغه د ورګرځېدلو ډیر بد ځای دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. پراته له هغو کمزورو نارینهو ښځو او ماشومانو چې نه څه چاره لري او نه د وتلو کومه لار پیژني، نو هغوی داسې دي چې شایي الله یې وبخشي. بېشکه الله عفو کوونکی ډیر بخښونکی دی. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. او چا چې د الله په لار کې هجرت وکړ نو په ځمکه کې به ډیر اوسېدنځایونه او پراخي ومومي، او څوک چې له خپله کوره د الله او رسول په لور هجرت کوونکی ووځي او مرګ یې بیا مومي نو هم یې اجر یقینا د الله په ذمه شو او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. او کله مو چې په ځمکه کې سفر کوئ نو څه ګناه در باندې نشته چې د لمانځه نه څه رالنډ کړئ، که ویرېدلی چې کافران به مو وځوروي، او کافران خو یقینا ستاسو ښکاره دشمنان دي. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. او اے رسوله چې کله ته په دوی کې وي او لمونځ ورکوي نو د هغوی یو ټولی دې تا سره ودرېږي او خپلې وسلې دې واخلي، نو چې سجده یې وکړه بیا د دوی ستاسو تر شا واوسي او هغه بل ټولی دې راشي چې لمونځ یې لا نه دی کړی نو هغوی دې تا سره لمونځ وکړي او دوی دې هم خپل چمتوالی او وسلې ورسره واخلي. کافران خوښوي چې که تاسو له خپلو وسلو او سامانو لږ هم غافل شئ نو یو ځلې به در باندې راتوی شي،
خو که د باران له امله ځورېدی یا ناروغان وی نو بیا څه وبال در باندې نشته چې خپلې وسلې کیږدئ، خو چمتوالی مو نیسئ. بېشکه الله کافرانو ته سپکوونکی عذاب تیار کړی دی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نو چې لمونځ ختم کړئ بیا هم په ولاړه ناسته او اړخ ملاسته هر حالت کې الله یادوي، او کله چې ډاډه شوئ نو بیا سم پوره لمونځ کوئ. بېشکه لمونځ په ټاکلو وختونو کې پر مؤمنانو فرض دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. او د دې ډلې یعنی کافرانو په لټون کې سستی مه کوئ. که تاسو خوږیږئ نو دوی هم ستاسو په شان خوږیږي. حال دا چې تاسو له الله نه هغه هیلې هم لرئ چې دوی یې نه لري، او الله د حکمت او پوهې خاوند دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بېشکه دا کتاب مو په حق سره تا ته رانازل کړی ترڅو د خلکو ترمنځ په هغه څه فیصله وکړي چې الله درښودلي، او د خائنانو طرفدار مه اوسه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. او الله نه بخښنه غواړه، بېشکه الله بخښونکی ډیر مهربان دی. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. او په کومه شخړه کې د هغو کسانو طرفداري مه کوه چې له خپلو ځانو سره خیانت کوي. یقینا الله هغه کس نه خوښوي چې ډیر خائن ګناهګار وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. خلکو نه پټول غواړي او الله نه پټوي، حال دا چې الله خو هغه مهال هم ورسره و چې د شپې په مشوره کې ناخوښه خبرې کولې، او د الله علم او قدرت له هغو کارو چې دوی یې کوي راچاپیر دی. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ای تاسو هغه خلک یاست چې د دنیا په ژوند کې مو د دوی یعنی خائنانو په طرفداري خلکو سره جنګونه کول، نو د قیامت په ورځ به د دوی لخوا څوک الله سره جګړه کوي یا به څوک د دوی وکیل شي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. او چا چې بدی وکړه یا یې پر خپل ځان ظلم وکړ بیا یې الله نه بخښنه وغوښته نو الله بښه بخښونکی ډیر لورونکی بیا مومي. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. او څوک چې ګناه کوي
نو پر خپل ځان یې کوي او الله خو د حکمت او پوهې خاوند دی. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه بیا یې تور په کوم بې ګناه کس ولګاوه نو رښتیا چې د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټه یې واخیست. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. او اے رسوله که د الله فضل او لورینه در باندې نه وای نو د هغوی یوې ډلې خدا غوښتل چې تا تیر باسي. حال دا چې هغوی له خپلو ځانو پرته بل څوک نشو تیرایستلی او تا ته هم کوم تاوان نشو رسولی او الله پر تا کتاب او حکمت را نازل کړی او هغه څه یې درښودلي چې تا ته پخوا معلوم نه و او پر تا د الله ډیر ستر فضل دی. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. د خلکو په زیاترو پټو پسنیو کې خیر نشته پرته له هغه چې څوک د خیرات کومې ښېګڼې یا د خلکو ترمنځ د سولې امر وکړي او چا چې د الله د رضا په لټه داسې وکړل نو ژر به ستره بدله ورکړو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او څوک چې له هغه وروسته هم چې سمه لار ورته څرګنده شي رسول له مخالفت کوي او د مؤمنانو له لارې پرته بله لار ونیسي نو هماغه لوري ته به یې ور وګرځوو چې ده ورمخه کړي او دوزخ ته به یې وغورځوو او هغه د ورتلو بد ځای دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بشک الله دا نه بخشي چې له ده سره شرک وشي خو له دې راښکته هر څه چاته چې وغواړي بخي او چا چې الله سره شریک ونیو نو یقینا چې له حق نه په ډېر لرې بېلارېتوب کې ولاړ. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. دوی خو له الله پرته یوازې څو ښځینه لمانځي او دوی چې څه لمانځي له سرکش شیطانه پرته بل څه نه دي. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هماغه شیطان چې الله رټلی
او د الله ته ویلي دي چې ستا له بندګانو به حتما یوه ټاکلې برخه ترلاسه کوم او بېلارې کوم به یې او په باطلو هیلو کې به یې اچوم او خامخا به امر ورته کوم نو د څارویو غوږونه به غوڅوي او بوتانو ته به یې نظر کوي او حتما به امر ورته کوم نو د الله د مخلوق جوړښت به بدلوي او څوک چې له الله پرته شیطان ملګری نیسي نو په څرګند تاوان سره تاواني شو. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هغه وعدي ورسره کوي او په هیلو کې یې اچوي خو حقیقت دا دی چې شیطان له دوکې پرته بله وعده نه ورسره کوي. د دوی ټولو استوګنځای جهنم دی چې هیڅ د خلاصون ځای به ترې ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. او هغوی چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي ژر به یې داسې جنتو ته ننباسو چې ویالې ترې لاندې بهیږي تلپاتې په هغه کې تر ابده. د الله وعده حق ده او څوک به الله نه زیات په خبرو کې رښتینی وي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نستاسو هیلی جنت ته تللو لپاره بس دي او نه د اهل کتابو. چا چې ناوړه کار وکړ د هماغه بدله به ورکول کیږي او ځان ته به له الله پرته نه کوم دوست مومي او نه څوک مرستندوی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او څوک چې ښه عملونه وکړي نارینه وي که ښځینه خو چې مؤمن وي نو دغسې خلک به جنت ته ننوځي او د کجورزړي د چاود په اندازه به هم ظلم پرې ونه شي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. او له هغه چانه په دین کې څوک غوره دی چې الله ته یې ځان تسلیم کړی په داسې حال کې چې نیکچاری او د حق پلوي ابراهیم په دین پسې روان وي او الله خو ابراهیم خپل دوست نیولی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. او څه چې په آسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي هغه ټول د الله دي او د الله علم او قدرت له هر څه راچاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. او اي رسوله خلق د ښځو په حق له فتوا درنه غواړي ورته ووایه الله په دوی کې هم فتوا درکوي او هغه څه هم درښیي چې په کتاب یعنی قرآن کې در باندې لوستل کیږي، یعنی د هغو یتیمو ښځو په هکله
چې ټاکلی مهر یې نه ورکوئ او غواړئ چې په نکاح یې کړئ او د کمزورو ماشومانو په هکله هم او دا چې د یتیمانو په باب په عدل ولاړ اوسئ او کوم د خیر کار چې کوئ نو الله ډیر ښه ورباندې پوه دی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. او که کومه ښځه د خپل خاوند له ناوړه چلند یا مخ اړونې په اندېښنه کې وه نو څه ګناه ورباندې نشته که خپلو کې څه جوړه سره وکړي او جوړه خو ډېره ښه ده او نفسونه حرص ته حاضر کړی شوي دي او که تاسو ښېګڼه او ځان ساتنه وکړئ نو بېشکه الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ ښه خبر دی. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. او هیڅ کله به ونه شئ کړای چې د ښځو ترمنځ پوره برابرۍ وکړئ که څه هم تلوسه یې ولرئ نو یوه لوري ته په کامله توګه مه اوړئ چې بله د ځوړندې په شان پرېږدئ او که سوله او تقوا وکړئ نو بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. او که دواړه یعنی ښځه او خاوند سره بیل هم شي نو الله به خپل پراخ فضل سره هر یو غني کړي او الله د حکمت او پراخۍ څښتن دی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. او په اسمانو او ځمکه کې هر څه الله لره دي او یقینا موږ هغو ته هم دا حکم کړی و چې له تاسو ړومبی کتاب ورکړی شوی و او تاسو ته هم چې الله نه وویریږئ او که کافران شئ نو هیڅ تاوان به ور ونه رسوئ ځکه بېشکه الله لره دي څه چې په اسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي او الله ستایل شوی غني ذات دی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. او الله لره دي څه چې په اسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي او الله ښه کار جوړونکی بس دی. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. که وغواړي نو تاسو به دنیا نه له منځه یوسي ای خلکو او ستاسو پر ځای به نور خلک راولي او الله په دې ښه برلاسی دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې یوازې دنیایي بدله غواړي نو خبر دي چې الله سره هم دنیایي بدله شته او هم د آخرت او الله ښه اورېدونکی ښه لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے مؤمنانو تل په عدل محکم ولاړ اوسئ. د الله د پاره شاهدان که څه هم پر خپلو ځانو مو وي یا پر مورو پلار او خپلوانو، شتمن وي که بېوزلی، الله تر تاسو ډیر د هغو دواړو خواو خیر غوښتونکی دی. نو په خپل هوس پسې داسې مه ځئ چې بیا له حقه هم واوړئ، او که ژبې واړوئ راواړوئ یعنی ناسمه ګواهي ورکړئ یا له رښتینې ګواهۍ څنګ وکړئ، نو په یاد ولرئ چې بېشکه په هغو کارو الله ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے مؤمنانو، په الله، په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل رسول را نازل کړی، او په هغه کتاب چې ډومبی یې نازل کړی، او څوک چې له الله، ملائکو یې، کتابو یې، رسولانو یې او وروستۍ ورځې نه منکر شي، نو رښتیا چې هغه په بېلاریتوب کې ډېر لرې ولاړ. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یقینا هغوی چې ایمان راوړ بیا کافر شول، بیا یې ایمان راوړ بیا کافر شول، او بیا یې په کفر کې ښه زیاتوالی وکړ، نو الله به نه دوی ته بخښنه وکړي او نه به ورته سمه لار وښیي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. منافقانو ته زیری ورکړه چې دوی ته دردناک عذاب ټاکل شوی دی. هماغه کسان چې له مؤمنانو پرته کافران په دوستۍ نیسي، ایا د هغو په خوا کې عزت لټوي؟ حال دا چې عزت خو ټول الله سره دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. او حقیقت دا دی چې تاسو ته خو الله په کتاب کې دا حکم نازل کړی و چې کله مو واورېدل د الله په آیتونو کفر کیږي او ملنډې پرې وهل کیږي، نو تر هغه مه ورسره کښېنئ چې په بله خبره کې بوخت شي، که نه بیا به تاسو هم د دوی په شان وئ. بېشکه الله په جهنم کې د منافقانو او نورو کافرانو راغونډونکی دی. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اے مسلمانانو،
دا منافقان هغه دي چې ستاسو انجام ته انتظار کوي. نو که د الله لخوا مبری نصیب شو دوی وایي آیا موږ در سره نه وو؟ او که د کافرانو څه په برخه شو نو هغوی ته وایي آیا موږ در باندې برلاسي نه وو او بیا مو هم له مؤمنانو ونه ژغورلی؟ نو بس الله به د قیامت په ورځ تاسو ترمنځ فیصله کوي او الله به هیڅکله کافرانو ته پر مؤمنانو د برلاسي لاره ورنه کړي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بشک دا منافقان الله سره ټګي کوي او په حقیقت کې الله هغوی په دوکه کې غورځولي دي او کله چې لمانځه ته پاڅیږي نو په لټۍ سره پاڅیږي، خلکو ته ځان ښودنه کوي او الله نه یادوي مګر ډیر لږ. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. د دې ترمنځ زړه نازړه دي، نه پوره د دغو یعنی مسلمانانو په لوري دي او نه د هغو یعنی کافرانو په لوري، او څوک چې الله یې بېلارې کړي نو هیڅکله به لار ورته ونه مومي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے مؤمنانو، د مؤمنانو پر ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. ایا غواړئ چې د ځان پر خلاف الله ته څرګند سند ورکړئ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بېشکه منافقان به د اور بیخي لاندیني تل کې وي او ته به هیڅکله دوی ته څوک مرستندوی ونه مومې. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. پرته له هغو چې توبه یې وویسته او عملونه یې سم کړل او د الله په دین یې منګولې ولګولې او خپل دین یې الله لره سوچه کړ، نو داسې خلک به له مؤمنانو سره وي او الله به ډېر ژر مؤمنانو ته لویه بدله ورکړي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله به ستاسې په ځورولو څه کوي که شکر مو ویوست او ایمان مو راوړ، او الله شکر قبلونکی ډیر پوه دی. صدق الله العظیم.